ستړي مشه داود خټک یم او د نن ورځې د مشال تر رڼا لاندې اونیز بحث کې د پاکستان په سیاست د فبروري په 8 اعلان شوي انتخاباتو او په دغه تناظر کې هلته په امنیتي وضع خبرې کوو. په ننني بحث کې راسره له اسلام آباده د اردو ژبې انډیپینډنټ ورځپاڼې مدیر هارون رشید صاحب او له پیښوره د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼې خبریال مشتاق یوسفزی صاحب میلمانه دي. دواړو میلمنو ته د مشال رادیو د نن ورځې په بحث کې ښه راغلاست. په پاکستان کې د فبروري په 8 په داسې حال کې پارلماني انتخابات اعلان شوي چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان په جیل کې دی، ګوند یې په عدالتونو کې په یو شمېر مقدمو بوخت دی او نور سیاسي ګوندونه هم د انتخاباتو په ټاکل شوي وخت د ترسره کېدو یا نه کېدو په اړه شکونه لري. بلخوا امنیتي وضع هم د ډاډ وړ نه ګڼل کېږي. په دې موضوعاتو به خبرې کوو، خو اول ورځو په پیښور کې د مشال خبریال وسیم سجاد ته او ګورو چې هلته د انتخاباتو څه هلې ځلې روانې دي. د الیکشن کمیشن اف پاکستان یا د پاکستان د ټولټاکنو د کمیسیون لخوا په پاکستان کې د عامو انتخاباتو لپاره د روان کال د فروری 8 نیټه ورکړل شوې ده. د الیکشن کمیشن د شمیرو مطابق په پاکستان کې 115 سیاسي ګوندونه په راتلونکي ټولټاکنو کې برخه اخلي. د الیکشن کمیشن د شمیرو مطابق په د خیبر پښتونخوا نه د صوبایي اسمبلی لپاره د 3094 کاندیدانو کاغذونه او د قومي اسمبلی لپاره د 1181 کاندیدانو کاغذونه منظور شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو خپلو کاندیدانو ته ټکټونه هم ورکړي دي، خو په خیبر پښتونخوا کې د تیر په څیر سیاسي هلې ځلې په نظر نه راځي. زه دا وخت په پیښور کې ولاړ یم. په پیښور کې 15 د قومي اسمبلی او 14 د صوبایي اسمبلی سیټونه دي، خو ولې دلته واړه میټینګونه او سیاسي غونډې کیږي، خو د کم سیاسي ګوند لخوا لویه جلسه یا جلوس په نظر نه دی راغلی. هارون صاحب، د الیکشن هلې ځلې ډېرې زیاتې سړې دي. تاسو څه فکر کوئ او لکه څنګه چې دا یو شمېر ګوندونه وایي هم، آیا انتخابات به چې کوم ټاکل شوی وخت دی د 8 د فروری په هغه وخت به وشي، بلکې په داسې حال کې چې عمران خان په جیل کې دی او ګوند یې د بیټ د انتخابي نښې په اړه خفه دی، بلکې احتجاجونه هم کوي؟ تاسو څه وایي، دا انتخابات به وشي؟ جی داود صاحب، دا ستاسو پهلا سوال چې دی دا د حکومت طرف نه، د نگران حکومت نه طرف نه بار بار د دې تردیدونو او د الیکشن کمیشن طرف نه هم پرون یو غټ بیان مخې ته رالو چې څو پورې هغوی تیاریانې کړي دي، هغه نه پس دا ټاکنې چې دي تاخیر دی کې نشي کېدی. خو خلکو اندېښنې خپل ځای برقرار دي او دا وجه دا ده چې پاکستان کې همیشه سیاست کې څه کېدونکې دی دې باره کې څه پیشګویي نشي کېدی. نو لا هم یو 15 ورځې پاتې دي 8 فروری ته. نو خلکو دا اندېښنې خو شته چې کېدی شي حالات داسې اړخ ته یو تاو راتاو شي چې ټاکنې پاتې شي. خو ما ته نه ښکاري زیات امکان اوس همدغه ده 80% چې که داسې څه غټ اندېښنه یا څه داسې غټ حادثه ونه شي، نو ټاکنې چې دي په خپل وخت باندې ښکاري لګیا دي. صحیح. هارون صاحب مننه. او مشتاق صاحب، هارون صاحب حادثو ته هم اشاره وکړه، نو موږ به د پروګرام په اخیری برخه کې په امنیتي حالاتو هم یو نظر اچو. خو تاسو څه فکر کوئ چې که موږ وګورو نو د پاکستان تحریک انصاف چې یو تر ټولو غټ ګوند و، عمران خان یو پخوانی وزیر اعظم و، دا وخت په جیل کې دی، ګوند ته انتخابي نښه نه ده ورکړل شوي، په هغې باندې هم ټکونه کیږي. تاسو څه فکر کوئ چې که په دې حالاتو کې دا انتخابات هم شي، لکه څنګه چې هارون صاحب وویل چې انتخابات امکان لري چې وشي، نو آیا دا به تر څومره حده پورې د منلو وړ وي؟ که د دې نه مخکې موږ ګورو په 2018 کې هم انتخابات شوي او په هغې باندې هم ډېر ګوندونه خفه و، بیا وروستو حالات خراب شو. تاسو څه فکر کوئ؟ ډېره مهرباني خټک صاحب. نو داسې ده چې دا څه روان دي، نو په دې باندې خو عام خلک هم پوه دي چې یاره ممکن نه ده چې ګنې پاکستان کې خو چېرې هم فیر الیکشن نه شوي، پري الیکشن نه شوي، خو دا ځل چې څه روان دي نو د هغې نه خو داسې اندازه نه لګي چې ګنې پاکستان کې به دا ځل صفا انتخابات وشي او چې کم پارټۍ ته خلک ووټ ورکړي نو په اقتدار کې به هغه راځي. اول تاسو وګورئ چې صرف یو ګوند خلاف تحریک انصاف خلاف یو مهم روان دی ډېرې مودې نه،
د هغې چې کوم مختلف نمایندګان دي هغې ته ډېر مشکلات دي، مختلف حربې استعمال شوې. اوس د هغې د پارټۍ چې کوم مشهور نښه وه بیټ هغه یې واخیسته. نو اصل کې که تاسو وګورئ نو دا مخکې دا واقعیت شوي دي. نو په 2018 کې مسلم لیگ نون په نښه کېده، دلته کې عوامي نیشنل پارټي په نښه کېدله او تحریک انصاف ته مختلف لارې کولاو شوې وې او داسې وه چې لکه شاید یو نماینده به هغه به د یونین کوسټ سټیټ نشي ګټلی نو هغه بیا ایم این ای شو، ایم پی ای شو، دوه ځله شو. دا کار هم نه و کړی، خلکو پېژندل هم نه، خو هغه ایم این ایګان شو. دا غلطۍ مخکې هم شوي دي او په هغه وخت کې هم دغه کیسې روانې وې. اوس چونکې هغې خلاف کمپین روان دی او ډېر په ښکاره باندې روان دی، نو زما نه دی خیال چې خلک په دې باندې شک وکړي چې ګنې یاره څوک چاله ووټ ورکړي نو په اقتدار کې راځي. صحیح. هارون صاحب په 2018 کې چې دا انتخابات ترسره شو نو په هغې باندې چې د تقریبا د ټولو لویو سیاسي ګوندونو لخوا په هغې باندې هغې ته ګوتې ونیول شوې، د هغې په شفافیت باندې شکونه او سوالونه راپورته شو او د هغې وروستو که څه هم د عمران خان ګوند په اقتدار کې راغی خو په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي چې کوم ته انسټیبلیټي ویلی شي هغه جاري پاتې شوه. تاسو څه فکر کوئ لکه څنګه چې تاسو وویل چې انتخابات به وشي خو که په دې حالاتو کې دا انتخابات پوره هم شي نو آیا دا سیاسي بې ثباتي چې ده دا به هم داسې وي که د دې سره به څه ښه والی راشي؟ داود صاحب پاکستان خو یو بدقسمتي دغه ده چې سیاسي توګه باندې چېرته استحکام په دې 15 کالو کې چېرته موږ نه دی لیدلی. همیشه دغسې ګڼه ګوڼه روانه وي او ګرمي وي او تورونه وي او یو بل باندې حملې وي او سیاسي هغه هلچل چې دی هغه دغسې روانه ده. نو ما ته نه ښکاري چې د 8 فروری نه پس حالات بس داسې ډېر پرسکون به شي او سیاست به ډېر داسې یو ډګر باندې یو ټریک باندې به روان شي. وجه یې دا ده چې الیکشن نه مخکې چې کوم تاسو دا خبرې وکړې، مشتاق صاحب هم خبرې وکړې چې د کم خلکو اندېښنې دي او کم لیول پلینګ فیلډ د باره کې چې کم الزامات او تورونه لګیا دي. فکر کوم د هارون صاحب د سکایپ د موږ سره د سکایپ په لاین باندې دی د هغې لیکه پرې شوه نو موږ خپل بحث ته دوام ورکوو. د مشال خبریالان له خپلو سیمو د انتخاباتو د روان کمپین په اړه خبرونه ورکوي. دا وخت موږ ورزو سوات ته او هلته د مشال خبریال نیاز احمد خان موجود دی او نیاز مونږ ته دا حال راکوي چې په سوات کې د انتخاباتو څه هلې ځلې روانې دي. په سوات او ملکن ډیویژن کې د انتخاباتو لپاره تیاری شروع شوې دي په نسبت د دې چې تیرو 2 یا 3 میاشتو وړاندې دلته کې هغه هلې ځلې نه وې کله چې الیکشن کمیشن ټولو سیاسي پارټیانو ته او آزاد امیدوارو ته د هغې نومونه او بیا نښې ورکړې نو دلته کې د هغه تیاریانې نورې هم تیزې شوي دي. بازارونو کې جنډې لګولی شوي دي. کوم امیدواران چې دغه انتخاباتو د قومي اسمبلی دي او که صوبایي اسمبلی دي ولاړ دي هغې چې د کارنر میټینګ د خلکو سره چې د رابطې هغه شروع کړي دي په خپلو دیرو کې چې دغې باندې هلې ځلې روانې دي. دې تر څنګ سوات موسم یخ دی خو سیاست یې ګرم شوی دی او دغه امیدواران چې دی دغه کور په کور ځي دوی د خلکو نه ووټونه غواړي په دغه نسبت باندې چې را په 8 فروری چې کوم ټاکنې دي کوم انتخابات دي هغې کې دوی زیاتو نه زیاته برخه والي او دوی ته ووټونه ورکړي چې دغه انتخابات د وجې نه به په خیبر پښتونخوا کې او په پاکستان کې په دې کې به حکومتونه راځي. نو د سوات حالات دې وخت کې پرامن دي او دلته کې سیاسي هلې ځلې چې دی هغه روانې دي. د مشال خبریال نیاز احمد خان د سوات نه د موږ ته دا حال راکوو چې په سوات کې انتخاباتي هلې ځلې څنګه روانې دي. لکه څنګه چې په اول سر کې زموږ خبریال وسیم سجاد تاسو ته حال درکړی و چې په پېښور کې که څه هم پوسټرې لګېدلي دي یو کوشش روان دی خو هغسې نه کېږي لکه څنګه چې دلته لویې جلسې کې دی هم ورته حال په سوات کې هم دی. او له دې وړاندې موږ د هارون رشید صاحب سره او مشتاق یوسفزي صاحب سره په دې باندې خبره کوله چې آیا د انتخابات به ترسره شي او که ترسره به نه شي. مشتاق صاحب په سینټ کې یو قرارداد وړاندې شوی چې انتخابات دې وځنډول شي. اوس یو بل قرارداد هم هلته وړاندې شوی بیا د هغې نه وروسته یو بل قرارداد هم راغی د جماعت اسلامي د مشتاق احمد خان لخوا چې انتخابات دې په خپل وخت باندې وشي. خو آیا تاسو ګڼئ چې یو شمېر لوی سیاسي ګوندونه هم په دې حق کې نه دي چې دا انتخابات په خپل وخت باندې وشي؟ ما په خیال باندې دا اوس مختلف وجوهات دي.
یو خدا دا چې کوم خپل واستکیږي چې رغنه د سکیورټي حالات خراب دي او په دې کې انتخابات ممکن دي. ما په خپل باندې ډېر کمزوري ارګومنت دی او تاسو ګورئ نو په 2013 او 2018 کې ډېر بدحالو ډېر زیات مشکلو سیاسي ګوندونو ته په خاص توګه باندې او منیسټر ګوند ته او اوس زمانه د خیال چې کني حالات اخر خراب دي. یو خدا چې پاکستان یعنی تاسو چې وایي چې دا حالات خراب کوم چې تاسو اشاره کوي حالات خراب ده مطلب دا چې امنیتي حالات په هغه وخت کې خراب وو. بالکل داسې ده او اوس چې یو خدا د چې نه کاله دلته په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف حکومت پاتې شو یو نوی لیډرشپ هغه مخه ته راوسته او دا نور سیاسي ګوندونه بالکل د سین اوټو نو یو ډېر غټ مشکل دی غیته. نو زما په خیال باندې په دې وخت کې دا چې کوم سیاسي ګوندونه او دغه ملګری په سېنات کې دا قرارداد پیش کړي چې انتخابات ته ونشم دا غي زیات سوچ په خیبر پختونخوا باندې دی او دغه سیاسي ګوندونو ته د دهشتګردۍ نه غټ خطر نشته هغه ته د هغه د چې کوم مخالف سیاسي ګوندونه دي دا غي نو د غټ خطر ده. تاسو ګورئ چې تاسو وایي چې راسو روزینه نو یو خو د خلکو په دې کې انټرست ختم شوی دی منګي به اندازې ده بیروزګاری زیاته ده خلک ډېر تنگ دي. بل دا سیاسي ګوندونو هغه ساق دومره خراب شوی دی چې هغه هم هغه ریسک نه لري چې غټه جلسه وکړي نه سو غټه جلسه کولی شي. یو خدا وجه دا چې هغه د په نظامات ډېر زیات ګران وي سکیورټي هم یو وجه ده خو دا سیاسي ګوندونه به ایکسپوز کیږي دوی سره خلک راوځي نه نو ځکه سیاسي ګوندونه کوشش کوي چې واړه میټینګونه وکړي کارنر میټینګ وکړي نو نېشنل لیډر چې دی نو هغه مزي او په دره کې خطاب کوي په یو خاص ځای کې خطاب کوي ځکه چې خلک راوځي نه. نو زما په خیال باندې دا یو دانسته کوشش دی دا دوی ته پته ده چې مشکل دی خلک خپه دي خلکو په دې نظام باندې باور ختم شوی دی او دا چې څومره پیسې لګیم دا اوس د مشتاق یوسفزي صاحب د سکایپ لیکه پریشوا خو مونږ ورزو دا وخت هارون رشید صاحب ته. هارون صاحب مشتاق یوسفزي صاحب خبره کوله چې یو شمیر سیاسي ګوندونه خو که د سیاسي ګوندونه خبره کوو نو بالکل په څرګنده باندې د مولانا فضل الرحمن صاحب جمعیت علماء اسلام سیاسي ګوند د هغې په سر کې ولاړ دی څوک چې غواړي چې انتخابات دې ونشي. د مولانا فضل الرحمن صاحب ګوند که څه هم یو مذهبي ګوند دی خو هغه په جمهوریت او پارلیمان باندې یقین لري او د دې ترڅنګ ام کیو ام هم په یو وخت باندې د دې مخالفت کړی چې انتخابات مولانا صاحب ولې د انتخاباتو مخالفت کوي دی ولې غواړي چې انتخابات دې ونشي. اوس ګوره مولانا صاحب خو د سکیورټي وجوهاتو بنا باندې وایي چې حالات داسې نه دي په خاص کر خیبر پختونخوا کې او بلوچستان کې چې چېرته ټي ټي پی اوس هم بریدونه کوي لګیا دي او جنوبي خیبر پختونخوا کې ډېر زیاتې شوي دي او پروس کال چې کله افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت راغلی دی نو هغه نه پس زیات مضبوط شوي دي نو د دې د وجې هغوی یرم دغه ده او هغوی ته دمکیانې هم شوي دي او یو دوه په حملې هم شوي دي چې پکې پټ شوي دي نو هغوی اندېښنه خو د سکیورټي وجوهاتو په ظاهر ښکاري خو هغې نه علاوه چې آخري ځل کله دوی دا خبره کړې نو هغه وخت کې پی ټي آی لا په د الیکشن منډه کې موجود وه هغې امکان و چې ایز ا پولیټیکل پارټۍ یا ګوند به د انتخاباتو کې برخه به واخلي او هغه وخت کې دا خبره سپینه نه وه چې د دوی چې کوم انتخابي نشان دی بیټ به دوی ته میلاو نشي نو اوس ما ته ښکاري چې یو وجه دا هم وه چې هغه وخت کې د پی ټي آی هم یو یره وه چې یره د خلکو چې کوم پی ټي آی سپورټران دي هغوی به خامخا که دی ایز ا پولیټیکل پارټي مخې ته راله نو یو غټ سپورټ ورته میلاوېدی شي ولې یو هغه وکټم کارډ چې دی هغه پی ټي آی سره هغه وخت کې و خو اوس چې پی ټي آی پاتې نه ده ایز ا پارټي په دې الیکشنو کې برخه نه اخلي لګیا دی نو زما په خیال اوس هغوی هم هغه یره ختمه شوې ده او چې کوم دا تاسو سینټ خبره وکړه دا ما ته داسې ښکاري چې د څو ممبرانو یو خواهش خو کېدی شي یو ذاتي خواهش خو کېدی شي خو هغوی هم داسې هغه غټ جواز نه لري او کوشش هم دغه ښکاري چې که اسټابلیشمنټ یا بل داسې عناصر چې دي هغه که الیکشن نه غواړي نو هغه د دوی دا ریزولوشنز او د دوی دا هلو ځلو نه فایده واخلي او یو جواز جوړ کړي او کېدی شي بیا هغه
ټاکنې هارون صاحب څه فکر کوي آیا ډیر مونږ چې څومره تجزیه ګورو او بیا د خلکو سره خبرې کیږي نو ډیر خلک دا هم وایي چې اسټابلیشمنټ نه غواړي چې دا انتخابات دې وشي آیا دې خبره کې څه وزن شته او کوي هم نو اسټابلیشمنټ بیا ولې نه غواړي چې پاکستان د یو سیاسي ثبات په لور باندې لاړ شي یاره ما ته نه ښکاري چې اسټابلیشمنټ اوس به نه غواړي چې څنګه ما وویل چې کله سپریم کورټ طرف نه دا فیصله مخې ته راغله چې پی ټی آی ته به د دوی بیټ نه ملاویږي انتخابي نشان نو هغه نه پس خو چې کم د دوی ټولو نه غټ د وخت کې ټارګټ و هغه اچیو شو چې پی ټی آی چې دی هغه په بیلټ باکس باندې د بلې د لاندې ټاکنو کې به برخه نه اخلي نو هغه چې یو ځل اچیو شو نو بیا هغه نه پس اوس ماته جواز داسې نه ښکاري اوس د دې دا بیټ نه ملاوېدو پی ټی آی ته مخکې هم به ډېر سخت نقصان کېږي ولې هغه ریزرو سیټونه به ورته نه ملاوېږي هغې د وجې چې کوم د خواتین د زنانو کوم نشستونه او مخصوص هغه به ورته نه ملاوېږي نو پی ټی آی چې ډېر سخت اوس دې وخت کې کمزور فوټینګ باندې دی نو هغه نه پس ماته نه ښکاري چې ریاست به اوس نه غواړي چې ونشي ریاست طرف نه داسې څه اشارې ماته نه ښکاري او بیا ریاست وي زما په خیال کې هغوی فیصله کړې ده چې اوس په دې 8 فروری باندې به دوی ټاکنې کوي نو هغې ته بیا هېڅوک هم نشي ټینګېدی او ریاست غواړي نو هر صورت کې کولی شي که سیلاب وي که واوره وي که سیکیورټي حالات وي صحیح مشتاق صاحب تاسو مخکې چې کله د هارون صاحب نه مخکې مونږ خبره کوله نو په هغې کې د ګوندونو خبره کېده چې ولې دي نه غواړي اوس په داسې حال کې لکه څنګه چې هارون صاحب وویل چې پاکستان تحریک انصاف پارټي د عمران خان چې د هغې مشر دا وخت په جیل کې دی او د سپریم کورټ د حکم د لاندې اول الیکشن کمیشن اف پاکستان حکم کړی بیا د سپریم کورټ حکم هم په هغې باندې راغی هغې ته د بلې نشان یا د بیټ نشان چې دی هغه اوس نه ملاویږي دی په ذاتي حیثیت کې به د امیدواران اوس الیکشن کې برخه اخلي نو تاسو څه فکر کوئ چې هغه ګوندونه او هغه کسان چې چا به وایي چې الیکشن دې ونشي آیا اوس به هغې واپس هم راشي هغې به وغواړي چې الیکشن دې اوس وشي که نه اوس هم هغې څه اندېښنې لري په دې باره کې ټول سیاسي ګوندونه نه غواړي چې الیکشن دې ونشي ځینې داسې سیاسي ګوندونه دي چې هغې تاسو وګورئ چې کله تحریک انصاف حکومت و نو هغې ډېر خراب و او د هغې امید ډېر خراب شو چې کله بیا دا نوی اپیسوډ شروع شو نو د هغې پکړ دکړ بیا د خلاف دا کاروایي نو هغې نه وکټم جوړ شو هغه د همدردۍ کارت استعمال کړ ما په خیال باندې ډېر سکسسفولي په کامیابۍ سره استعمال کړ او تاسو وګورئ چې دلته کې به کله هم یو سیټ خالي شو نو په یې به جمعیت العلماء اسلام خامخا ګټله او هغه د دې صوبې یو غټ ایمرجنګ پولیټیکل پاور جوړ شو خو دا د دې اوس چې کوم د کیر ټیکر ګورنمنټ دی دې نه مخکې حکومت جوړ شو او په هغې کې د هر سیاسي ګوند خلک شامل وو او دغه د ټول سیاسي ګوندونه چې دي نو هغه ایکسپوز کړو هغې هم پښتو کې وایي چې وشرمول ځکه چې هغه ټولو خلکو وایي چې دا پیسې ورکړل شوي دي 15 کروړه 6 کروړه چې کوم وزارت په ډېر اهم و په هغې کې د پیسو ګټلو ډېر چانس و نو هغه ډېر ګڼ خرڅ شو نو بیا حکومت ختم کړی شو ځکه چې هغه ډېر زیات یو بندربان شروع په هغې باندې د دې سیاسي ګوندونو هغه ایمیج ډېر خراب شو او اوس د دوی سره د خپل سروایول غمه ده بل د تحریک انصاف چې دی نو څومره هغې خلاف کاروایي کېږي نو هغه نور چې کوم د هغې ملګري دي هلکان دي ځوانان دي سوشل میډیا ډېر استعمال کوي هغې په خپله پیدا کې راولي ما خیال دی ډېر تکلیف ورته وي ډېرې مسلې دي ورته خو اوس هم په خیبر پښتونخوا کې دا څومره چې میجر سیاسي ګوندونه دي که چېرې دغه تحریک انصاف انډیپینډنټلی دوی پرېږدي رکاوټونه نه نو زه د ډېرو سیاسي ګوندونو مشرانو سره پخپله ملاو شوی یم هغوی دا مني چې د هغې مخه نیول بیا ډېر ګرانه ده یعنې ستاسو مطلب دا دی چې تحریک انصاف اوس هم د تحریک انصاف ګوند پلویان چې دي هغه تر ډېره حده پورې هغې مضبوط دي تحریک انصاف ګوند مضبوط دی که څه هم هغې ته اوس د بیټ نشان نه دی ملاو شوی د هغې به هغې ته لکه هارون صاحب او تاسو دواړو چې وویل چې هغې کې به نقصان کېږي د بحث وروستیو شیبو ته رسیږو او په دې وخت کې مونږ ورځو مردان ته او په مردان کې د مشال ریډیو خبریال عظمت علي شاه موجود دی او ګورو چې په مردان کې د انتخاباتو څه هلې ځلې روانې دي
د مشال ریډیو اوریدونکو کتونکو د مردان په کالج چوک کې موجود یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د فروری په 8 په پاکستان کې ټول ټاکنې یا عام انتخابات اعلان کړل شوي دي. خو په خیبر پختونخوا کې د نورو انتخاباتو په نسبت دې کال ګڼه ګوڼه یا هلې ځلې کوم سیاسي هلې ځلې دي هغه په نظر نه راځي. د فروری په 14 د پاکستان انتخاباتي کمیشن ټولو سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو ته انتخاباتي نښې ورکړې. د هغې وروسته چې بیا په خیبر پختونخوا او په خصوصا په مردان کې کارنر میټینګز یا سیاسي ګوندونو لخوا چې کومې جنډې یا پوسټرې دي هغه لګولې شوي. تاسو زما په شا باندې کتلی شئ چې په مردان کالج چوک کې هم دغه شانته کې پوسټرې د ټولو سیاسي ګوندونو له اړخه لګولې شوي دي. خو په خیبر پختونخوا کې نه یو سیاسي ګوند او نه آزاد امیدوار تر اوسه پورې یوه غټه جلسه چې کومه ده هغه کړې. زمونږ د سوات پیښور او مردان خبریالانو چې کومه یوه مشترکه خبره ده هغه دا ده چې د پاکستان په انتخاباتو کې چې لویې جلسې کول کوم چې د یو روایت دی هغه تر اوسه پورې که څه هم په انتخاباتو کې اوس د 25 ورځې پاتې دي خو تر اوسه پورې داسې کومه لویه جلسه نه ده شوي. بلخوا په قبایلي سیمو کې په خصوصي توګه او ورسره په خیبر پختونخوا کې د امنیت حالت هم څه ډېر د ډاډ وړ نه دی. هارون صاحب په داسې حال کې چې د ټي ټي پي بریدونه مخ په زیاتېدو دي څه فکر کوئ چې سیاسي امیدواران به په دې وتوانېږي چې هغوی به په ازاده توګه خپل انتخاباتي کمپینونه په مخ یوسي؟ ګورې پخوا چې کله به ټاکنې کېدې نو ټي ټي پي طرف نه به یو قسمه بیان به مخې ته راتله چې د دوی پالیسي به څه په دې ټاکنو باره کې. خو دې ځل داسې واضح بیان هغوی طرف نه نه راغلی چې هغوی دې کې به رکاوټ اچي یا دا به همدغسې پرېږدي. نو هغه که وګورې نو داسې خطره ډایرکټ خو ټاکنو ته ماته نه ښکاري چې دوی چېرته دا دمکي ورکړې چې پولینګ سټیشن باندې به بریدونه کوو یا بل څه به کوو. هغوی خو بله ورځ نه همدغه یو هغه کوي چې د دوی کوم مین ټارګټ دی هغه سیکیورټي فورسز دي او هغوی سره د دوی یو جګړه ده. نو هغې کې بیا که داسې هم ګوندونه شته چې هغوی د دوی سره سمون نه خوري یا ایم پي شو جے واي شوه یا بل داسې ګوندونه دي نو هغوی ته یو خطر خو شته موجود شته. ولې پاکستان کې حمله وشي برید وشي خو بیا هغه نه پس پته نه لګي چې د په شا څوک او داسې ګمنام غوندې حملې هم ډېرې پاکستان کې شوي دي چې بیا پته ونه لګېده چې چا لاس پکې لرل. نو دې ځل هم داسې په اعلامیه یا په ډاډ خو ټي ټي پي زما په خیال داسې خطرناک خبره نه دی کړې خو خطر شته. هغوی خپل عملیات داسې چې څنګه ووایي جاري ساتلي دي. جنوبي خیبر پختونخوا کې خاص کر د ټانک او ډیره اسماعیل خان علاقه کې خو ډېر روزانه تقریبا د دوی بریدونه رواني. وزیرستان کې مونږ او کله کله د فوجیانو سره د دوی نښتې کېږي او بیا بلوچستان کې هم اکا دوکا داسې بریدونه روان دي. نو هغه خو یو لو انټنسټي هغه د انګیجمنټ دی چې هغوی به روان وي او ما ته ښکاري چې الکشنو کې به هم روان وي. هارون صاحب ستاسو مقصد دا دی چې امکان لري چې دا د ټي ټي پي لکه د مخکې په 2008 بیا 14 یا 13 کې چې څنګه بریدونه هغسې به ونه شي. مشتاق صاحب د هارون صاحب خبره په خپل ځای خو یوازې ټي ټي پي نه ده بلکې اوس خو د حالت نور هم پسې خراب شوي دي. لکه په وزیرستان کې په کلیم الله داوړ نومې یو انتخاباتي چې ملک هم و په هغه باندې یو برید وشو. بیا په صوابع کې د تحریک انصاف یو کس ووژل شو موټر سایکل سورو ووژه. دغسې په بلوچستان کې هم یو کس چې دی هغه په هغه باندې برید شوی دی. تاسو څه فکر کوئ چې انتخاباتي امیدواران چې دي یا ګوندونه چې دي هغوی به څومره د یرې او ترهې نه بغیر دا کمپینونه په مخ بوځي؟ ما خیال دی ډېر زیات خطره ده او ځکه دا چې کوم امیدواران دي او خاص کر سیاسي ګوندونه دي نو هغوی ډېر کلاو نه راځي خاص کر په قبایلي علاقو کې او دا زموږ چې کوم جنوبي اضلاع دي په دغه کې او چې کوم سنټرل لیډرشپ ته نو هغه ملته نږدې دی اوایډ کوي. بله خبر دا ده چې دا اوس چې کوم مولانا بدررحمان صاحب او د هغوی ملګري تللي افغانستان ته هغوی هلته کې میټینګ وکړ د تحریک طالبان پاکستان چې کوم مشر دی مفتي نور علي مسعود او د شمالي وزیرستان چې کوم طالبانو ډلې مشر دی حافظ ګل بهادر. نو هغوی هم مولانا صاحب په دغه میټینګ کې په دغه ملاقاتونو کې ډېر زور
په جنگبندي ورکو چې تاسو جنگبندي وکړي چې پاکستان کې انتخابات شي خلک خپل د ووټ استعمال وکړي خو طالبان هغه سره په دې باندې متفق نشو او هغه دا وی چې زموږ مطالبات دي زموږ جنگ روان دي تلته نو زما د خل چې خپل کوشش کوي چې خپل عمله وسه جارو ساتي خدایي څنګه هرو څه وینو ای هدف کار دی او دا ځل چې تاسو ورکله پاکستاني طالبان ته افغانستان ته نو هغه چې کوم په خوا په عامو ځینو کې عمله کېدل نو هغه کې ډېر کمې راغلي دي دا هغه دا دوه کال کې څومره یعنی ستاسو مطلب دا دی مشتاق صاحب چې د عام ځایونه چې کوم دي بازارونه جلسې جلوسونه تر اوسه پورې مونږ داسې نه دي په سترګو شوي بلکې تر ډېره حده پورې طالبان دا وایي هم یعنی تحریک طالبان پاکستان کومه چې ناقانونه ګرځول شوي ډله ده هغوی هم په خپلو بیانونو کې دا وایي چې دوی دا نه په نښه کوي په اخري شیبو کې یو ځل بیا سیاست ته راځو د تحریک انصاف خبرې ډېرې زیاتې کېږي کله چې د انتخاباتو خبرې کېږي هارون صاحب څه فکر کوي چې د تحریک انصاف سره چې کوم سلوک اوس روان دی نو دا آیا د مۍ نهمې چې کوم واقعیت شوي آیا دا د هغې یو نتیجه ده چې د هغې څه انتقام اخیستل کېږي او آیا که داسې وشي نو تحریک انصاف په مستقله توګه باندې د منځه یوړل شي یعنی دا به ختم شي د سیاست نه د دې به هیڅ مستقبل پاتې نه شي داود صاحب بالکل دا خو 100% تصدیق شده خبره ده چې نه هم مې نه پس چې کوم پی ټی آی باندې بد وخت راغلی دی دا د هغې وجه ده چې اوس په کوم حالت کې دا خو پاکستان که تاسو تاریخ وګورئ سیاسي نو هغې کې هیڅ چېرې هم سیاسي ګوندونه یا چې کوم مشران دي هغه د سازشونو او داسې پالیسیانو او داسې بندیزونو د وجې کله هم ختم شوي نه دي مونږ وکتل مسلم لیگ نون کم حالت کې او اوس کم حالت کې دی پیپلز پارټي یو وخت کې کم حالت کې او اوس کم پوزیشن کې دی نو دا وخت دی تیریږي را تیریږي دی وخت په پی ټی آی باندې سخت وخت راغلی دی او کې دی شي چې ډېر زیات سیټونه عوام نه دي په الیکشن کې حالکه سپورټ شته په خلکو کې خو د دې دا معنا نه ده چې پی ټی آی ختم شو پی ټی آی په خامخا یو نیم شکل کې خپل وجود بلري یعنی لکه څنګه چې په یو وخت کې پیپلز پارټي سره داسې شوي او د مسلم لیگ نون خو اوس نه یعنی بالکل تازه تاریخ دی چې په 2013 کې دی سره څه شوي مشتاق یوسفزي صاحب د بحث بالکل اخري شیبې دي تاسو هم د اخري کوېسچن کوم چې تاسو څه فکر کوئ په داسې حالاتو کې چې نواز شریف هم سیاست ته داخل شوی دی او د هغه ګوند هم یعنی د نواز شریف په مشرۍ کې هغه اوس په میدان کې دی څه فکر کوئ یعنی راتلونکی څنګه وینئ چې کم خواته به لاړ شي د انتخاباتو نتایج به چېرته لاړ شي ګوره جي پاکستان کې خو یو خبره ډېره ښکاره ده او هغه دا ده چې دا کم دلته کې اوس ټرند روان دی نو سیاسي ګوندونه خو نشته دا خو د هر چا شخصي ډلې دي او د هغې زه ته کپ نه وایم دا د کارخانې دي او دا انویسټران چلی نو دا یو خبره ده چې کوم د سیاسي ګوندونو مشران دي هغې هم دا خبره مني چې پاکستان کې د سیکیورټي اسټیبلیشمنټ د مرزې د هغې د رضا د مدد نه بغیر پاکستان کې سیاست کول حکومت راتل دا ناممکن خبره ده نو ځکه دا ټولو سیاسي ګوندونو بشمول پاکستان مسلم لیگ پیپل پارټي جمعیت علماء اسلام کمیونست ګوند جماعت اسلامي د ټولو کمپرمایز کړی دی او دوی به خامخا د اسټیبلیشمنټ سره وګه جنګي دی به د هغې خبره مني او تاسو ګورئ چې تحریک انصاف سره لږ ډغره وله د هغې څه حل شو خو پاکستان کې یو خبره دا ده چې خلکو کې ډېر شعور راغلی دی او دا چې کوم مین سټریم میډیا د نوای باندې خوري پابندې دي خو دا سوشل میډیا خلک ډېر استعمالي او چې کوم ایجوکیټډ خلک ته تعلیم یافته دي په چا کې شعور دی خاص کر ځوانان نو دا خبرې هغې نه مني اوس هغې چې دي نو دا څه خبر دي ما په خپل باندې خبر پابنده یعنی ستاسو مطلب دا دی چې اوس بدلون راغلی دی په خلکو کې سیاسي شعور راغلی دی د مشال ریډیو د نن ورځې بحث په همدې ځای سرته رسي هارون رشید صاحب او مشتاق یوسفزي صاحب ستاسو یو نړۍ مننه مشال ریډیو ته د وخت ورکولو مهربان مشال ریډیو د انتخاباتو په اړه نور ډیر پروګرامونه لري د مشال ریډیو فیسبوک او یوټیوب لایک کړئ او د پروګرامونو په اړه خپلې رائے یا کمنټس را سره شریک کړئ تر بلې اونۍ اجازت وختونه مو په خیر